سلطان رکن الدین ببرس له غلامۍ نه تر سلطنته. یو دیرشمه برخه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. محترم اوریدونکو، لکه څرنګه چې موږ په تیره یو دیرشمه برخه کې د غلامۍ نه تر سلطنته د داستان و هغه ځای ته رسېدلي وو چې د مغولو حکمران اباقا خان او سلطان رکن الدین ترمنځ جنگ پیلېدونکی و، او دا مو هم وویل چې د جنگ ډګر ته د سلطان رکن الدین د ورسېدو دویمه ورځ د مغولو په لښکرو کې د جنگ تبل ووهل سو. دا د دې خبرې ثبوت و چې د هلاکو خان زوی اباقا خان د جنگ د شروع کېدو لپاره تیار سوی و. نو اوس به راسو محترمو اوریدونکو، را روان حالات به وګورو چې نور څه مخته راځي. سلطان رکن الدین د دې حالاتو په کتلو سره خپلې لښکرې په پوره چټکتیا سره جنگ ته تیارې کړې. د هغوی لیکې یې جوړې کړې، او تر هغې چې د اباقا خان په لښکرو کې د جنگ تبل وهل کېده او د وینو څښونکو ځناورو په څېر یې غږونه ترې راپورته کېدله، سلطان د خپله ځانه سره امیر سیف الدین، امیر ترنتایي او حسام الدین را یوځای کړي وه، او تر ډېره وخته پورې یې د راتلونکي جنگ د عملي حکمت په اړه خبرې اترې کولې. د پوره زیاتو مشورو وروسته یې جنگي پلان جوړ او بیا یې ټول سالاران خپلو لښکرو ته ولېږل. د سلطان رکن الدین د لښکرو حال داسې جوړ کړل سو چې په خپله هغه د خپلې برخې د لښکرو سره یوځای په منځني برخه کې ښي اړخ ته امیر سیف الدین او چپ اړخ ته امیر ترنتایي وټاکل سول. سلطان رکن الدین خپل لښکر په همدې درو برخو وویشه. حسام الدین یې د خپل مرستیال په څیر له ځانه سره وساته. سلطان رکن الدین د امیر سیف الدین او امیر ترنتایي سره یوځای د خپلو لښکرو په مخ کې پوره مستعد او تیار ولاړ و. داسې څرګندېده چې سلطان نه غوښتل جنگ پیل کړي، بلکې منتظر و چې اباقا خان د جنگ پیلمه وکړي، ځکه دغه پلان سلطان رکن الدین د خپلو سالارانو سره یوځای د پخوا څخه جوړ کړی و. په همدې خاطر سلطان رکن الدین د خپلو لښکرو سره په سکون او اطمینان سره ولاړ و او انتظار یې کوي چې مغول خپله حمله پیل کړي او خپل زور او ځواک ازمایښت کړي. لږ شیبه وروسته اباقا خان د خپلو لښکرو سره په حرکت کې سو، او د یو وحشي انسان په څیر یې د سلطان رکن الدین په ځواکونو باندې یرغل راویست. د جنگ میدان د اباقا خان د لښکرو د وینې تویونکو حملو په واسطه ګرم سوی و. د مغولو لښکرو د هرې لوري چې توانېدل حملې کولې، او د ابلستان سیمه یې د وحشت او بربریت نه ډکه کړې وه. سلطان رکن الدین، امیر سیف الدین او امیر ترنتایي تر یو وخته پورې د مغولو مقابله کوله. مغولو هم دا انګیرلي وه چې سلطان رکن الدین او د هغه سالاران دومره ژر په شا کېدونکي نه دي چې څومره یې دوی ګمان کاوه. خو لږ شیبه وروسته د مغولو حوصلې لوړې سوې. په ډېره وحشیانه توګه یې د جنگ د لاګرمېدو چغې وهلې. په دې وخت کې سلطان رکن الدین د خپلو ځواکونو سره قرار په شا کېده. امیر سیف الدین او امیر ترنتایي هم داسې شاتګ غوره کړ، خو د امیر سیف الدین او امیر ترنتایي د شاتګ رفتار د سلطان رکن الدین د شاتګ په نسبت ډیر سست و. په داسې حال کې چې د سلطان د لښکرو شاتګ ډیر ګړندی و، د سلطان رکن الدین د لښکرو دغه شاتګ د اباقا خان ځواکونه نور هم ډاډه کړل او خپلو حملو ته یې نوره هم چټکتیا ورکړه. هغوی داسې وانګېرله چې سلطان رکن الدین او د هغه لښکرو ته یې ډیره سخته ماته ورکړې او د دوی بری رانږدې دی. خو اباقا خان او د هغه لښکرې شاید په دې نه و پوه سوي چې ډېر ژر به د الهي په تورو باندې پرې کړل سي. دغه وینه تویونکي خونړي مغول به په دې هم خبر نه وای چې ډېر ژر به د ځواک مرکز بدلیږي او د فطرت عناصر به د پیغمبرانه متانت سره حرکت کې راځي، او د مغولو دغه خوښۍ او بری به په غم او تباهي بدل کړي. تر ډېره پورې سخت جنگ روان و. مغولو دا فکر کاوه چې که چیرې یو ځل مسلمانان د هغوی په مخ کې مغلوبه سي، نو بیا به یې موږ په ځمکه قدم ټینګېدو ته پرېنږدو او دغه ماتې به د هغوی لپاره د تقدیر لیکه وګرځوو. خو شاید چې قدرت بله پرېکړه کړې وه، ځکه کوم وخت چې سلطان د خپلو لښکرو سره شاته تګ کاوه، په همدې وخت کې یو انقلاب راغی، او هغه دا چې په منځني برخه کې سلطان رکن الدین د خپلو لښکرو ترمنځ د تکبیر غږ پورته کړ.
او دا د هغه له اړخه خپلو لښکریانو او سالارانو ته اشاره وه. د دې وروسته سلطان رکن الدین په لوړ آواز خپلو لښکریانو ته په وینا کې وویل: زما غیرتمندو، زموږ د ټولو ژوند هم یو ازمایښت دی او مرګ هم یو ازمایښت دی. دغه دښمن چې د یوې بلا او مصیبت په څیر په تاسې نازل سوی نسي کولی تر ډیره وخته پورې خپل دغه حالت خوندي وساتي. زما سترو ملګرو په دغه نیم بڼه حیواناتو باندې دا ثابته کړي چې موږ هغه خلک یو چې خپل دښمنان د بې حیایي د پولو تیرېدو ته نه پرېږدو. زما سترو مجاهدو، د لطف او لذت دغه پالونکو مغولو ته دا ډاګیزه کړئ چې موږ جارحیت په خدای پالنې، ماده پالنه په رحمانیت او په څرګنده کذب او درواغ په حقیقت او مشرکانه حرکت په توحید باندې غالبېدو ته نه پرېږدو. زما سترو ځانځارونکو مجاهدینو په دغه وینو تویونکو خونړیو مغولو باندې لکه د مرغانو په څېر رانازل سي او د دوی دغه جارحیت ته کلک ځواب ورکړي. د سلطان رکن الدین د پشاتک په وخت کې د تکبیر غږ پورته کول د هغه له سالارانو امیر سیف الدین او امیر تورنتایي لپاره یوه اشاره وه. په دې اساس هغوی هم د پلان په مطابق محترک سول، څرنګه چې د شاتګ په وخت کې د امیر سیف الدین او امیر تورنتایي د شاتګ رفتار د سلطان رکن الدین د شاتګ په نسبت ډیر سست و. په دې اساس د مغولو هغه لښکر چې د سلطان رکن الدین په خلاف په جنګ کې مشغول و هغوی د سلطان پسې د تلو په وخت کې پوره واټن وهلی و. اوس نو دغه لښکر له یوه اړخه د سلطان رکن الدین د لښکرو په مقابل کې و او د ښي او چپ لوري د امیر سیف الدین او امیر تورنتایي د لښکرو ترمنځ راګیر سوي وه. په دې اساس د سلطان رکن الدین د تکبیر د غږ د پورته کولو سره سم د هغه سالاران ټول محترک سول. د سلطان رکن الدین د دې تکبیرونو په ځواب کې امیر سیف الدین د خپل لښکر سره یو ځای د توپان او سیلۍ په څیر په جوش کې راغی او د اور د سکروټ په څیر په دښمن ورپرېوتی. د امیر سیف الدین ترڅنګ امیر تورنتایي هم د تباه کوونکي اور په څیر د دښمن په لیکو کې ورننوتی او د هغوی لیکې یو په بل پسې ورسوځولې. اوس نو حال داسې و چې د دښمن هغه برخه چې د سلطان رکن الدین د برخې سره په جګړه کې وه هغوی دومره مخته تللي وه چې د سلطان رکن الدین، امیر سیف الدین او امیر تورنتایي په پوره کلابندۍ کې راغلل. ځکه امیر سیف الدین او امیر تورنتایي پرې د چپه او راسته اړخه ګزارونه پیل کړل، په داسې حال کې چې سلطان رکن الدین پرې د منځنۍ برخې څخه بیرته راستون سو او نیغ په نیغه یې هغوی تر خپل ګزار لاندې راوړل. د سلطان رکن الدین او د هغه د سالارانو دغه شاته تګ ټول د یوه جنګي پلان له مخې د پخوا څخه را ترتیب سوي وه. دوی غوښتل چې په دې توګه د مغولو لښکر په څو ځایو وویشي او بیا ورته نه تلپاتې کېدونکی زیان ورسوي. د کیڼ او ښي اړخ څخه د امیر تورنتایي او امیر سیف الدین د حملو ترڅنګ د سلطان رکن الدین لښکرو هم خپلې حملې تیزې کړې او د مغولو لښکر یې په کلابندۍ کې راویست. د مغولو دغه لښکر چې اوس د سلطان رکن الدین د لښکرو د کلابندۍ لاندې راغلی و د لږ شیبې د سخت جنګ نه وروسته دا یې احساس کړه چې که چیرې په همدې توګه سخت جنګ دوام وکړي نو د هغوی ځواکونه به په مکمله توګه له منځه ولاړ سي. د تښتې او شاتګ پلان یې جوړ کړئ او په شاتګ یې پیل وکړ. خو اوس هغوی ته په شاتګ هم شونې نه وه ځکه د هغوی د لښکرو کیڼ او ښي لوري ته تورنتایي او سیف الدین په غبرګو لاسو تورې چلولې او مخامخ د سلطان رکن الدین لښکرو جرډې ورپرې کولې. دغو درې اړخیزو حملو د مغولو د لښکر ځواک ورمات کړ او د تښتې په حال کې د مغولو په لښکرو سلطان رکن الدین د شا له اړخه خپلې حملې جاري وساتلې. د سلطان رکن الدین ترڅنګ امیر سیف الدین د هغه ښي لوري ته او امیر تورنتایي د هغه چپه لوري ته په ډیره ګړندي توګه روان وه او د مغولو په لښکرو یې مرګوني ګزارونه کول. د سلطان رکن الدین، امیر سیف الدین او امیر تورنتایي د دغو مرګونو حملو له مخې د مغولو لښکرې د تورو شپو د روحونو په څیر خورې ورې سوې. اوس نو مغولو هم دا احساس کړه چې نور نو د سلطان رکن الدین په مقابل کې تر ډیره پورې د جنګ او تم کېدو توان نه لري. دا په داسې حال کې چې د سلطان رکن الدین په لاسو د هغوی د ځواکونو د عام وژنې سره بیا هم د هغویو د پاته ځواکونو شمېر د سلطان رکن الدین د ځواکونو څخه ډیر و. د دې وینې تویونکي او حیبتناکه جنګ نه وروسته د بریتاب میدانونه د انساني لاشونو څخه ډک سول. مغول یو ځل بیا هڅه وکړه چې د سلطان رکن الدین په مقابل کې تم سي او جنګ ته دوام ورکړي او سلطان رکن الدین د خپلو لښکرو سره په شا وتمبوي. خو د هغوی هره هڅه ناکامه او هره هیله یې د خاورو سره خاورې سوه. سلطان رکن الدین او د هغه سالاران د جنګ په میدان باندې غالب وه او په هره شیبه کې خپلو حملو کې ډیرښت او تیزوالی راویستی و او بیا سلطان رکن الدین خپله پخواني جنګي تګلاره خپله کړه، یعنې د دښمن مخامخ په خپله په جنګ کې بوخت و او شاوخوا یې سالارانو جنګ ته دوام ورکړی و.
سلطان رکن الدین خپلو سالاران ته حکم کړی و تر څو په ښي او کیڼ اړخ کې خپلو حملو ته قوت ور وبخښي. د سلطان رکن الدین د حکم سره سم سیف الدین او تورنتایي د دښمن اړخونه یو په بل پسې پرې کول، ان تر دې چې مغولو وکتل چې ځمکې یې د پښو لاندې تښتي او د هرې لوري یې ځواکونه یو په بل پسې قتل عام کیږي. کله چې د مغولو لښکر تر نیمایي زیات له منځه ولاړی او مغول د خپلې بریا څخه ناهیلي سول او خپله ماته یې حتمي وګڼله، نو خپل هر څه یې پرېښول او د جنګ د ډګر څخه تیښتې ته ملا وتړله. که څه هم په دې جنګ کې سلطان رکن الدین سخت زخمی سوی و، خو بیا یې هم تر اخره پورې د مغولو د لښکر تعقیب وکړ او د علاکو خان د زوی اباقا خان د لښکرو شمیر یې د هغوی په وژلو نور هم ورکماوه. د څو میله واټنه وهلو وروسته سلطان رکن الدین بیرته د جنګ ډګر ته راستون سو او د مغولو د پړاو په هر څه یې ولکه وکړه. د جنګ په ډګر کې هرې لوري ته د مغولو د لښکرو لاشونه تر سترګو کېدل. په بیرتاب کې مغولو ته د سختې ماتې ورکولو سره سلطان رکن الدین د جالوت د جنګ یاد را تازه کړ. په هر صورت په دې جنګ کې سلطان رکن الدین په مغولو باندې خپل ځواک ثابت کړ او هغوی ته دا وښول چې په مصر او شام باندې حمله کول اسانه کار نه دی. مغولو ته د ماتې ورکولو او د هغوی د پړاو په هر څیز باندې د ولکه کولو وروسته سلطان رکن الدین د خپلو لښکرو سره یو ځای بیرته دمشق ته راستون سو. دمشق ته د راتلو وروسته د سلطان رکن الدین هغه زخمونه چې د مغولو په جنګ کې د بیرتا په ډګر کې ورته رسېدلي وه ناسور سول. سلطان رکن الدین د همدې زخمونو له مخې سخت ناروغه سو. طبیبانو یې علاج وکړ، خو څرنګه چې د سلطان رکن الدین وخت نور اخر ته رسېدلی و، په دې اساس یې هیڅ طبیب معالج نسو او د می د میاشتې په 28مه چې تقریبا د 216 هجري کال د اسلامي امت دغه ستر او جلیل القدره شخصیت د 50 کالو په عمر د نړۍ څخه سترګې پټې کړې. الله تعالی دې پر سلطان رکن الدین بیبرس باندې ورحمیږي. انا لله و انا الیه راجعون. د سلطان رکن الدین په مړینه ټوله اسلامي نړۍ ورنځېده او هغه ته یې د مغفرت او بخښنې دعاګانې کولې. خو برعکس په نصراني نړۍ کې صلیبیانو، مغولو او نصرانیانو او نورو دښمنانو د دغسې یوه ستر او نوموړي دښمن په مړینه د خوشحالیو جشنونه جوړ کړل. د دمشق ښار ته یو ځل بیا دغه شرف ور په برخه سو چې هغه په خپله غیږ کې د یوه ډېر ستر مجاهد او د اسلام ستر شهید ته ځای ورکړ. د دې نه مخته دا ښار د سلطان نورالدین زنګي رحمه الله او د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په څیر د اسلام د سترو ننګیالیو او میړنیو د تدبین شاهد هم و. دا به یوه اتفاقي خبره وي چې دغو درې واړو ننګیالیو، میړنیو او بهادرو شخصیتونو د صلیبیانو په مقابل کې د جنګېدو له مخې نومونه راپیدا کړل. دغه درې واړو دمشق ته سفرونه وکړل او بیا دغه درې واړه همدلته په دمشق کې خاورو ته هم وسپارل سول. په دمشق کې د سلطان رکن الدین مقدره د هغه د لقب الملک الظاهر په نسبت د الظاهر په نامه یادیږي چې ترڅنګ یې یو ډیر ستر کتابتون هم اوس موجود دی. د سلطان رکن الدین د مړینې وروسته د هغه زوی د څو میاشتو لپاره د اسلامي سلطنت حکمران وټاکل سو، خو بدبختانه چې هغه د خپل پلار سلطان رکن الدین په څیر صفات نه درلودل. د هغه شجاعت، میړانه، وړتیا او لرې لید ډېر کمزوری و. د همدې صفاتو په نه درلودلو سره د هیواد په ټولو اړخونو کې بغاوتونو سر راپورته کړ. د ټولو د مخه د دمشق والی شرف الدین سنجر د بغاوت سر راپورته کړ. هغه داسې انګېرله چې سلطان رکن الدین وفات سوی او د هغه وروسته بل داسې ځواک نسته چې د هغه تر مخه ودرېږي. په دې خاطر یې بغاوت وکړ او خپل ځان یې د خپلواک حکمران په څیر د دمشق د سلطنت سلطان اعلان کړ. د بله اړخه کله چې مغول ته خبر ورسېد چې سلطان رکن الدین وفات سوی، نو هغوی هم یو ستر لښکر تیار کړ او د مسلمانانو په سیمو یې یرغلونه پیل کړل.
همداراز چې کله صلیبیان د سلطان رکن الدین د وفات څخه خبر سول نو هغوی د سلطان په مړینې د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړل او سمدلاسه یو ستر صلیبي لښکر تیار او په طرابلس کې راټول او د نیمې صلیبي جنګونو د پایلمې لپاره یې ځانونه تیار کړل او اعلان یې وکړ چې د سلطان رکن الدین څخه د بدلې د اخیستلو لپاره به خپل صلیبي جنګونه دوباره پیلوي. کله چې د هرې لوري څخه ګواښونه را پیدا او بغاوتونه پیل سول نو د دې ګواښونو د بندولو او تم کېدو لپاره یې خلکو امیر سیف الدین سلطان وټاکه. امیر سیف الدین د سلطنت د چارو د سمبالښت سمدلاسه وروسته امیر ترنتایي د خپلو لښکرو ستر سالار او حسام الدین یې د لومړي سالار په څیر وټاکه. یوه ورځ امیر ترنتایي او روده په کمره کې ناست وه او د میلمستون په ستره خونه کې یو د بل سره په کوم موضوع باندې خبرې اترې کولې. په دې وخت کې رودې ته کوم فکر پیدا سو او په ناڅاپي توګه یې د ترنتایي څخه وپوښتل آیا د هغه نجلۍ کومه نښه نښانه معلومه نه سوه کومې چې تا ته څو ځله د مرګ څخه خلاصون درکړی او په تا باندې یې مرګونې حمله کوونکي له منځه وړي. د رودې د دې پوښتنې په اړه ترنتایي په ډېر غور سره رودې ته وکتل او ورته ویې ویل ګور رودې د هغې نجلۍ درک نه پیدا کول غوره دی ځکه که هغه نجلۍ موږ ته ترلاسه سي نو ټولو ته به زیان ورسوي. خو امیر ترنتایي دا خبرې په ډېره افسوسناکه لهجې سره کولې. د هغه په جواب کې رودې سمدلاسه وویل هغه نجلۍ چې په تیرو وختو کې ستا ساتنه کړې هغه به موږ ته څه او ولې زیانمنه ثابته سي. په جواب کې امیر ترنتایي وویل هغه پیغله چې په پټه توګه زما ساتنه کوي او پر ما حمله کوونکو ته مرګونه ګزار ورکوي زه پوهیږم چې هغه دا ټول د دې لپاره ترسره کوي چې زه یې خوښ یم. خدا په یاد ساته چې زما هیڅ داسې خپلوان نسته چې زما ساتنه وکړي او زما د دشمنان په مقابل کې زما نه دفاع وکړي. د دې پیغلې دا کار د دې کار نمایندګي کوي چې زه یې خوښ یم او له ما سره مینه کوي. په دې خاطر که چیرې هغه ماته ترلاسه سي نو ماته خو زیان نه رسوي خو ستا محبت به وویشل سي او دا ستا لپاره زیانمنه ثابتېدای سي. د امیر ترنتایي په دې خبرو باندې رودې په ډېره پراخه زړه سره وویل امیر ترنتایي دا ستا خوشفهمي ده ځکه هغه پیغله په هیڅ توګه زما لپاره زیانمنه کېدای نسي. که چیرې هغه درته ترلاسه سي او له تا سره د واده کولو غوښتونکې وي نو په الله تعالی قسم چې زه به یې تر مخه خنډ نسم بلکې دا درته ډاګیزه کړم چې که چیرې هغه پیغله موږ ته ترلاسه سي نو زه به یې په خپله درته واده کړم. په دې توګه به موږ دواړې یو ځای په ډېره ښه توګه ستا خدمت وکړی سو. امیر ترنتایي د رودې په دې خبرو هغې ته په ډېره صفتي توګه وکتل او ویې ویل ته یوه ډېره ستره او عظیمه ښځه یې. زه ستا د دې سلوک او د دې عادتونو ډېر درنښت کوم او پرې ویاړم. تر دې ځای د خبرو وروسته ترنتایي چوپ سو ځکه چې د هغوی د کور دروازه یو چا ور وټکوله. امیر ترنتایي سمدلاس د خپل ځای راپورته سو او رودې ته وکتل. رودې ته کښېنه زه خو ګورم چې د دروازې شاته څوک ولاړ دی. د دې خبرې سره سم امیر ترنتایي د خپلې کوټې څخه ووت. کله چې دروازه یې خلاصه کړه ویې کتل چې د دروازې تر شا د امیر سیف الدین د ساتونکو سالار ولاړ دی. د دروازې د پرانیستو سره سم هغه سالار ترنتایي ته په ډېر درنښت او احترام سره وویل محترم سلطان تاسې د کوم مهم کار لپاره ورغوښتي یاست؟ همدا اوس سلطان سیف الدین په دارالعدل کې ناست دی او د عدلیې مامورین او مشاورین یې تر څنګ ناست دي په دې خاطر یې تاسې هم عاجل ورغوښتي یاست. ترنتایي ورته وویل ته ورځه زه ځان تیاروم او درځم. د هغه د دې خبرې سره سم هغه سالار ولاړی. ترنتایي د حویلي دروازه بنده کړه او بیرته کوټې ته راستون سو او رودې ته وویل زه سلطان سیف الدین ورغوښتی یم کیدای سي کومه مهمه موضوع باندې خبرې کول غواړي او یا بل کوم ضروري کار ورته پیدا سوی ځکه چې سلطان سیف الدین د خپلو ټولو سلاکارانو او مامورینو ترڅنګ د عدلیې خلک هم وربللي دي او هغه راغلي سالار راته وویل چې یوازې ستاسو انتظار کوي. په دې خاطر زه به سلطان سیف الدین ته ورسم او انشاءالله بیرته به ژر راستون سم. رودې په ځواب کې هیڅ ونه ویل. د کوټې څخه راووته او د ترنتایي لاس یې ونیوه او د خپلې د خوب کوټې په لور یې بوتی. لومړی ترنتایي تیار کړ بیا یې د هغه لاس ونیوه او د حویلۍ مرکزي دروازې ته راروان سول. بیا یې هغه رخصت کړ او دروازه یې وتړله او بیرته د حویلۍ د اوسېدو ځای ته راستنه سوه. کله چې امیر ترنتایي د قصر دارالعدل ته ورننوت نو هغه وخت سلطان سیف الدین هم موجود و. تر څنګ یې هر څوک په خپلو ځایو باندې ناست و. یوازې د ترنتایي ناست ځای خالي پروت و. ترنتایي په بیړه ورمخته سو د مجلس ټولو غړو ته سلام وکړ او په خپل ځای کښېنستی.
تر لږ وخته پورې چوپتیا خپره وه، خو دا چوپتیا سلطان سیف الدین په خپلو خبرو ماته کړه او ویې ویل زما دوستانو زه د امیر ترنتایي منتظر وم، اوس چې هغه هم راغی نو زه خپلې خبرې شروع کوم. د دې خبرې سره سم سلطان سیف الدین نیغ په نیغه ترنتایي ته مخاطب سو او ورته ویې ویل ترنتایي زویه تا ته څرګنده ده چې په دمشق کې د هغه ځای والي شرف الدین سنجر زموږ په خلاف بغاوت کړی، نو که چیرې دا بغاوت دوام پیدا کړي نو زموږ د ټول لپاره زیانمن ثابتېږي. د دمشق والي داسې انګیري چې د سلطان رکن الدین د مړینې وروسته او داسې کوم ځواک نسته چې زما تر مخ خنډ سي او یا څوک نیغې لارې ته لارښوونه وکړي. ترنتایي زویه زه غواړم چې د شرف الدین سنجر په خلاف لښکرکشي وکړل سي او هغه لښکر چې د شرف الدین سنجر د ځپلو لپاره وروانیږي د هغې قومنداني به ستا په غاړه وي. آیا زما په دې خبره خو کومه نیوکه نه لري؟ ترنتایي په ډېر غور سره سلطان سیف الدین ته وکتل او بیا یې په ډېره عاجزۍ سره وویل ته د وړکتوب څخه تر اوسه پورې ترنتایي په ښه توګه پیژنې، ځکه چې تا تل د ترنتایي سره د خپلو زامنو په څیر سلوک کړی دی. عزتمنده ستا هره خبره ماته د حکم درجه لري، ته چې کله هم وغواړې زه به د لښکرو سره یو ځای د شرف الدین سنجر د ځپلو لپاره هغه لوري ته ولاړ سم او تا ته ډاډ درکوم چې زه به په هر صورت د سنجر د ځپلو کار تر آخره ورسوم. په ځواب کې سلطان سیف الدین ورته په خندا سو او بیا یې وویل ترنتایي زویه قسم په پروردګار چې ما له تا څخه د همدا ډول جواب هیله درلوده. ګوره زویه زه غواړم چې همدا سبا د خپل لښکر سره یو ځای د دمشق په لور ولاړ سي، حسام الدین به هم ستا د مرستیال په څیر له تا سره یو ځای وي. په دې لړ کې چې کوم پلان ما تیار کړی هغه هم په غور سره واوري. شرف الدین سنجر دې پایل ته رسېدلی چې که چیرې هغه بغاوت وکړي نو خپلواک حکمران به ترې جوړ سي، خو موږ به یې خوب تعبیر ته پرېنږدو. کله چې تاسې د خپل لښکرو سره دمشق ته ورسیږئ نو سنجر به ستاسو په خلاف لښکر راوکاږي، ځکه چې د بغاوت کولو نه مخته هغه د خپل ځان لپاره یو ستر لښکر جوړ کړی دی او د هماغه لښکر په واسطه به ستاسو سره وجنګیږي. ترنتایي زویه که چیرې په خپله سنجر له تا سره په جنګ کې مخ سي نو هغه مه وژنه، هغه ژوندی ونیسه او ماتې راوله. زه به د هغه نه په دې اړه پوښتنه وکړم چې ولې د سلطان رکن الدین رحمه الله د مړینې وروسته زموږ سلطنت دومره کمزوری او ناتوانه وګاڼه چې د هغې په خلاف یې بغاوت او سرکشي ته ملا وتړله. ترنتایي زویه کله چې تا په شرف الدین سنجر باندې بری وموند د هغه ځواکونو ته مو شکست او ماتې ورکړه او په خپله سنجر مو ژوندی ونیوه نو بیا د خپله اړخه حسام الدین هلته د دمشق د والي په څیر وټاکه. تر دې ځای د خبرو کولو وروسته سلطان سیف الدین چوپ سو او بیا یې د حسام الدین په لور وکتل او ورته ویې ویل حسام الدین زویه که څه هم ما د سلطان سیف الدین جوړېدو سمدستي وروسته ته د لښکرو سالار وټاکلې، ځکه چې د امیر ترنتایي د ستر سالار کېدو وروسته د لومړي سالار ځای خالي پاتې کېده، خو اوس زه په دمشق کې ستا موجودیت ډېر زیات اړین ګڼم. شرف الدین سنجر هلته په دمشق کې بغاوت وکړي او زه یې سخت دې لوري ته متوجه کړم، نو په دې اساس غواړم د شرف الدین د ماتې وروسته هم ته هلته په دمشق کې د ولایت منصب په غاړه واخلې، تر څو زه د شمالي سیمو څخه په دمشق ستا د شتون نه وروسته ډاډمن سم. په ځواب کې حسام الدین وویل محترمه زه او دومره جرأت چې ستا د خبرو په مقابل کې بیا وکړم. زه په دې پوهیږم چې هره پریکړه چې ته وکړې په هغې کې به ماته او ټول قوم ته ګټه وي. که چیرې تاسې لازم ګڼئ چې زه هلته په دمشق کې د والي په څیر د خپل قوم او ولس ښه خدمت کولی سم نو بیا زه هلته د ولایت لپاره تیار یم. د حسام الدین د ځواب په اورېدو سره سلطان سیف الدین نور هم خوشحاله سو او یو ځل یې بیا ترنتایي ته وکتل او ورته ویې ویل زویه زه پوهیږم چې